أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. یاسین. په قران حکیم می قسم دی چې یقینا ته د رسولانو نه یې او پنی غلار یې او دا قران د غالب او رحیم ذات د طرف نه نازل کړي شوی دی د پاره د دې چې ته پری یو داسې قوم خبردار کړي چې دا وی پلار نکونه خبردار کړي شوی نه وو او په دې وجہ هغه په غفلت کې پراته دي. په دوی کې اکثر خلک د عذاب د فیصله مستحق شوی دي. په دې وجہ هغه ایمان نه راوړي. مونږه دا هغه په سټونو کې پټه اچولې دي چې په هغه سره هغه د زنو پوری تړلې شوی دي او په دې وجہ سرونه پورته اوچت نیولې دي. مونږه یو دیوال د هغه مخ ته ودرولې دي او یو دیوال د هغه شاته. مونږه په هغه پرده خور کړی دا. هغه ته اوس هیڅ په نظر ناراضي. د دوی د پاره یو شان ده کته دوی خبردار کړي او کنا دوی ایمان نه راوړي. ته خو هغه سو خبردار ولې شي چې هغه د نصيحت پیروي وکړي او به دلیدو د رحمان نه ویریږي. هغه له بخنی او د ښه اجر زیره ورکړه. یقینا مونږ به مړی یو ورځ راځوندې کوو. کم څه کارونه چې هغه کړی دي هغه ټول مونږ لیکو او کم څه اثرات چې هغه رستو پرې خو دي هغه هم مونږ لیکو. هر څه مونږه په یو واضح کتاب کې درج کړی دی. دوی ته د مثال په تور د هغه کلی د خلکو قصه واوروا چې هغه ته رسولان ورغلی وو. مونږه هغه ته دوه رسولان ولېګل او دوه هغه دروغجن وګڼل. بیا مونږه دریم د مدد د پاره ور ولېګو او هغه ټول ورته وویل مونږه تاسو ته د رسولانو په حیثیت سره را لېګل شویو. د کلی خلکو وویل تاسو نور هیڅ نه او بس زمون غوندي انسانان یې او رحمان خدای هرگز سیز نازل کړي نه دی. تاسو خالص دروغ وایي. رسولانو وویل زمونږ رب ته معلومه ده چې مون خاص تاسو ته رسولان را لېګل شویو او په مون باندې د صفا پیغام رسولو نه سیوا نور هیڅ مواري نشتا. د کلی خلکو وویل مون خو تاسو د خپل ځان د پاره سپیره غنو کچری تاسو واپس نشوي نو مونږ با تاسو سنگسار کړو او زمونږ نه به تاسو ته ډېر دردناک سزا ضرور سي. رسولانو جواب ورکړو تاسو سپیرتیا خو تاسو سره خپل ملګری شوی دا. آیا دا خبري تاسو زکه کوي چې تاسو ته نصيحت وکړې شو؟ اصل خبره دا چې تاسو د حد نه تیر شوی خلک یې. په دې دوران کې د خار د لری کوټنا یو سړی په منډه راغی او وی ویل اے زما د قوم خلکو د رسولانو پیروي اختیار کړئ. پیروي وکړئ د هغه خلکو چې تاسو نه څه بدل نه غواړي او په صحیح لار دي. اخر زولی د هغه هستۍ بندگی اونکړم چې هغه زو پیدا کړم او چې هغه تبا تاسو ټول ورځي. آیا زه هغه پرېږدم او نور معبودان ځان له جوړ کړم؟ حالانکه کو رحمان خدای ماته سو نقصان رسول اوغاړي نو نه د هغوی سفارش زما سه پکار راتلی شي او نه هغوی ما خلاصول شي. که زه داسې وکړم نو زبا پخکاره گمراهۍ کې پریوزم. ما خو تاسو پر ایمان راوړو تاسو هم زما خبره ومنئ. اخر هغه خلکو دې قتل کړو او هغه سړی ته ویل شو چې داخل شه جنت ته. هغه ویل چې افسوس زما قوم ته معلوم وي چې زما رب د سیس په وجه زو وبخلم او زوی په عزتمندو خلکو کې داخل کړم. د دینه پس مونږه داغه په قوم باندې د اسمان نه سلخکر نازل نکړو. د لخکر دا نازلولو سو حاجت مونږ ته نه وو. بس په زور یو आवाज وشو او په هغه دم هغه ټول ساړه شو. افسوس دې د دې بندگانو په حال باندې چې کوم رسول با دوی ته راغې نو دوی به ورپوري ټوکی کوله. آیا دوی اونلیدل چې د دوی نه مخکې څومره قومونه مونږه هلاک کړي دي او هغه بیا دوی ته اډو واپس را نقلل او دا ټول به یو ورځ زموږ مخې ته حاضر کړي کیږي. د دې خلکو د پاره مړزمکا یو نه خدا
مونږه هغه را ژوندې کړه او دا غینمو غلره وستلا چې هغه دوی خوري مونږ پاغي کې د کجورو او د انګورو باغونه پیدا کړل او پاغي کې مو دننه چینه جاری کړې د پاره د دې چې دوی داغه میوه وخوري دا ټول هرڅو د دوی د خپل لاسونو پیدا وخت نه دی آیا دوی شکر نه وباسي پاک دی هغه ذات چې هغه د ټولو قسمونو جوړای پیدا کړي خو کو هغه د زمکه د بوټو نوي یا پخپل د دوی د خپل جنس یعنی انسانانو نوي یا هغه سيزونه وي چې دوی هډو پیژنینا د دوی د پاره یو بل نخښ پدا چې مونږ ترې ورځ راکاګو نو په دوی باندې تیار خورشي او نور دې چې هغه خپل د قرار زی ته روان دي دا د زبردست عالم الله تړلی شوی اندازه ده او سپوږمۍ ده چې داغه د پاره مونږه منزلونه مقرر کړی دي ان تر دې پوري چې داغه نه تیریږي نو بیا د کجوري د وچی سانګي پشان پاتې شي نه د نور طاقت شته چې سپوږمۍ ورسوي او نه شپه په ورځ باندې وړاندې راتلی شي ټول په یو فلک کې لامبو وهي د دوی د پاره دا هم یو نخدا چې مونږه د دوی نسل په ډکه کشته کې سوار کړل او بیا مو د دوی د پاره دغه سي نوري کشته پیدا کړې چې دوی پری سوريږي کومونګه وغواړو نو دوی به ډوب کړو هیڅوک به د دوی فریاد اوریدونکو نوي او په هیڅ طریقه به دوی بچ نکړي شي بس دا ټول زموږ رحمت دی چې دوی کامیابوي او د یو خاص وخت پوري د ژوند نه د فائدې اغستلو موقع ورکوي د خلکو ته چې کله ویل شي چې ځان اوساتای د هغه انجام نه کم چې تاسو ته وړاندې را روان دي او کم چې تاسو نو مخکې تیر شوي دي شاید چې پتا سو رحم وکړي شي نو دوی داسې وی لکه چې هیڅ نه وی اوریدلی دوی ته چې د خپل رب د آیاتونو نه کم آیات راځي دوی هغه ته توجه نه کوي او کله چې دوی ته ویل شي چې الله کم رزق تاسو له درکړې دی داغه نه سید الله په لار کې هم خرج کړئ نو دا کافران مؤمنانو له جواب ورکوي آیا مونږه په هغه چا باندې طعام مخرو چې کو الله غختله نو په هغه به په خپل طعام خرولې وي تاسو خو بالکل په دوکه کې پراتی یې دا خلک وایي چې دا د قیامت دا يرونی خبري باخر کله پوره کیږي او خه هغه وخت کو تاسو رښتینی یې دوی چې په اصل کې د کم سیس انتظار کوي هغه بس یو درنه چغه ده چې دوی به ناصافه په عین په هغه وخت کې راونی سي سو وخت چې دوی د دنیا په معاملاتو کې په جګړو کې نختی وي او په هغه وخت کې به دوی نه وصیت وکړي شي او نه به خپل کورونو ته واپس لاړ شي بیا به یو سر پکوهلی شي او یو دم به دوی خپل رب ته د حاضرې دو د پاره د خپل قبرونو راوځي او به یریږي او او بوای هاي دا چا مونږه د خوبونو د زینونو را پاسولو دا هم هغه سید دی چې رحمان خدای د دې وعده کړی و او د رسولانو خبره رښتینی و یو درنه چغبوي او ټول به زمون مخې ته حاضر کړي شي نن به پچا د زره هم ظلم نکېږي او تاسو تبا هغه سی بدله درکړي دي شي څنګه عمل چی تاسو کړی وو بشکا نن جنتیان خلق په مزو کې مشغول دي هغوی او داغوی بیبیانو په ګورو ګورو سورو کې په تختونو باندې تکیاګانو ته ډډي وهلي دي داغوی د پاره د خوراک څخه هر قسم مزیدار سيزونه هلته موجود دي سچ هغوی غواړي هغه داغوی د پاره حاضر دي د مهربان رب د طرف نه هغوی ته سلام ویل شوی دی او اے مجرمانو نن تاسو جدا شئ اے د آدم بچو ولی ما تاسو ته هدایت نه وکړي چې د شیطان بندگی مکوئ هغه تاسو ښکار دشمن دی او زما بندگی کوئ دا نه غلار ده لیکن د دې باوجود هغه په تاسو کې یو لوی ډله گمراه کړه آیا تاسو عقل نه لرلو دا هم هغه دوزخ دی چې تاسو بتري يرولې کېدای کم کفر چې تاسو په دنیا کې کولو داغه په سزا کې اوس د دې خشاک شي نن مونږ د دوی خله بندوو د دوی لاسونه با زمونږ سره خبرې کوي او د دوی خپې به گواهی کوي چې دوی په دنیا کې سګټه کوله کومنګ اوغاړو نو د دوی سترګې با پټپو باندې کړو بیا د دوی لارې ته پمنډ راشي او ګوري دي څنګه به دوی ته لار په نظر راشي
کومنګ وغواړو نو دوی با پخپل زې داسې مسخ کړو چې نه به وړاندې تلی شي او نه به ورستو واپس کېدی شي چاله چې مونږه وګد عمر ورکوو نو مونږه داغو جوړښت الټه کوو آیا د دې حالات په لیدو سره دوی له عقل ناراضي مونږه د نبی صلی الله علیه وسلم ته شعر نه دی خودلې او نه شاعری دغه سره خای دا خو یو نصیحت دی او صفا لوسته کېدونکو کتاب دی د دې غرض د پاره چې هر هغه سړی خبردار کړي چې هغه ژوند دی وي او په انکار کوونکو باندې حجت قائم شي آیا دا خلک ګورینا چې مونږه په خپل لاسونو کم سيزونه جوړ کړی دي مونږه په هغه کې د دوی د پاره ساروي پیدا کړل او اوس دوی داغه مالکان دي مونږه د غساروي د دوی د پاره داسې تابع کړی دي چې په هغه کې په زینو باندې دوی سوريږي د زینو غوخي خوري او په هغه کې د دوی د پاره قسمه قسم فائدې او د سکلو سيزونه دي نو آیا دوی شکر نه وباسي د دې هر څه باوجود دوی د الله نه سیوا نور خدایان ځان له جوړ کړی دي او دا امید لري چې دوی سره به امداد وکړي شي هغوی د دوی هیڅ امداد نشي کولای بلکې دا خلک الټا دا غوی د پاره حاضر اوسیدونکو لخکریان جوړ شوی دي خنو کمی خبرې چې دوی جوړوي هغه دي تا غمجن نکړي د دوی پټي او ښکارا ټولي خبرې مونږ ته معلومي دي آیا انسان ګورینا چې مونږه هغه د نطفه نه پیدا کړو او بیا هغه د ښکارا جګړه مار جوړ شو اوس هغه په مونږ باندې مثالونه لګوي او خپل پیدایش هېروي وای څوک به دا هډو کې راځوندي کوي په دا حال کې چې دا وراسته شوی وي ورته وایا دا به هغه څوک راځوندي کوي چې دا په اول ځل پیدا کړی وو او هغه د پیدا وخت په هر کار پوهیږي هم هغه څوک چې تاسو د پاره د شنو شنو ونونه ور پیدا کړو او تاسو داغه نه ورونه بلوي آیا چاچی اسمانونه او زمکه پیدا کړل هغه دا قدرت نه لري چې د دوی غوندي خلق پیدا کړي ولی نه لري هغه خو ماهر پیدا کونکي دی هغه چې کله د یو سیز اراده کوي نو داغه کار بس داده چې هغه ته حکم وکړي چې شاه بس هغه شي پاک دی هغه ذات چې د چا په لاس کې د هر سیز مکمل اقتدار دی او هم هغه ته تاسو واپس لون کیای